د لوی او بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحاله اوسئ. راځو د 5م ټولګي لوست یعنې د کال لومړۍ ورځې دي دا لوست پیلوو. زما اواز تاسو هر یو زده کوونکی د هیواد په هر ګوټ کې اورئ. انشاءالله چې سږکال درسونه چې زه تاسو سره پر مخ بیایم ستاسو د بریالیتوب لامل شي او یو ښه پیل وي ستاسو د بریالیتوب لپاره. 5م ټولګي پښتو مضمون لوست زه تاسو ته پر مخ بیایم. لکه څرنګه چې موږ هر نیک کار د خدای په نامه پیلوو، همدغسې راځو د سږکالې یعنې د 5م ټولګي لوست تاسو ته د لوی او بخښونکي خدای په نامه پیلوم. یعنې د درس عنوان هم دی حمد. لومړنی لوست چې موږ لولو هغه حمد دی. تاسو ګورئ دلته د پوهنې د وزیر پیغام دی. انشاءالله دا هم تاسو په کورونو کې ولولئ، ځانونه پرې پوه کړئ. بیا راځو لوست ته. فهرستونه هم یو ځلې تکرار کړئ. وګورئ چې تاسو څومره معلومات د دې سرلیکونو په هکله لرئ. مخونه هم دلته لیکل شوي دي. راځو لوست هم دی حمد چې دغه لوست لغوي معنی تاسو ته زده کومه. د شعر معنا تاسو ته وایم، د شعر د مخه لوستل. خو دغه ټول تاسو ته په یو درسي ساعت کې ستونزمن کار دی. زه تاسو ته دا په 3 درسي ساعتونو کې انشاءالله پر مخ بیایم. یعنې د 3 واړو درسي ساعتونو موخې چې موږ ته دي هغه د متن لوستل دي. یعنې دغه نظم تاسو له مخه ولولئ چې څه ډول سم لوستلی شئ. د خپله د حمد د کلمې لغوي او اصطلاحي معنا ده چې په دې باندې باید تاسو پوه شئ. بل هم د دې حمد د شاعر یعنې عبدالرحمن بابا پیژندل دي. خو زموږ د نن ورځې لوست چې کوم دی هغه د حمد لغوي معنا پیژندل دي او د حمد سمه لوستنه ده. لومړی تاسو ګران زده کوونکي ماته وایئ چې حمد له څو کلمو څخه جوړه شوې دغه کلمه. ماشاءالله ټول وایي له 3 کلمو څخه دغه له 3 تورو څخه دغه کلمه را جوړه شوې ده. ه میم دال. دغه توري تاسو یو ځلې په کتابچو کې جدا جدا ولیکئ، بیا یو ځای ولیکئ. ماشاءالله ټولو انشاءالله سم لیکلی دی. اوس راځو چې دغه کلمه په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي. راځو دغه هم تاسو ته لیکلی مې دی. تاسو هم د دې له مخې خپلو کتابچو کې ولیکئ، ځکه چې دغه کوم د حمد لغوي معنا چې ما تاسو ته دلته ټایپ کړې ده دا ستاسو په کتابونو کې نشته، اضافي شی ده. دا تاسو خپله کتابچو کې ولیکئ. انشاءالله کتابچې ما آماده کړئ. ماشاءالله آفرین. مخکې له دې چې دغه حمد باندې خبرې وکړم ګرانو زده کوونکو، راځم تاسو ته وایم چې دغه لوستونه چې زه تاسو ته خپل آواز د لارې تاسو ته رسومه، ممکن په مختلفو ولایتو په مختلفو سیمو کې زما درسونه تاسو ولولئ. تاسو اول څه کوئ؟ منظم خپل کتابچه آماده کړئ. خپله کتابچې کې په اولې پاڼه کې منظم خپل نوم ولیکئ، ټولګی ولیکئ، کال ولیکئ، دا موضوعات پکې ولیکئ. بیا راځئ په 2مه پاڼه کې انشاءالله دغه د حمد معنا تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ. یعنې کوم لوستونه چې تاسو ته پر مخ بیایم تاسو داسې فکر مه کوئ چې تاسو کورنی کار باید ونه کړئ. زه له تاسو سره نه یم چې هغه وګورم. خیر که زه له تاسو سره نه یم، زما پروګرام درسي مواد له ټولو استادانو او زده کوونکو سره شته. که چیرې تاسو خپله کتابچه منظمه په ترتیب کورنی کار وکړئ، کله چې ستاسو ښوونځي را پیل شول ستاسو ښوونکي انشاءالله هغه ګوري او پاتې برخه یې له خپله ګرانو ښوونکو سره پر مخ بوځئ. یعنې هره کورنۍ چې دنده تاسو ته درکومه هغه په کتابچو کې ولیکئ. زما خبرې او زما کورنی کار تاسو تعقیب کړئ. انشاءالله چې زه به هسې کورنی کار تاسو ته در نه کړم چې هغه ډېر ستونزمن وي او هغه تاسو نشئ کولی په کورونو کې هغه حل کړئ. خو زه به داسې کورنی کار تاسو ته درکړم چې انشاءالله ستاسو میندې، پلرونه او ستاسو
د کور نور غړي تاسو سره مرسته وکړي هغه به کولی شي حل کړي او په ځینو مواردو کې چې هغه لږ څه ستونزمن وي هغه به زه انشاءالله تاسو ته خپله په همدې درسونو کې تاسو ته اشاره کوم او تاسو ته رڼا اچوم پکې. حمد د حمد لغوي معنا ثنا صفت او ستاینه ده. ستاینه تعریف په ادبي اصطلاح هغه منظومه وینا یا شعر دی چې د الله جل جلاله ستاینه او صفت پکې راغلی وي. وشوی د حمد لغوي معنا څه شی ده؟ ثنا صفت او ستاینه. په اصطلاح کې څه ته وایي؟ وایي هغه منظومه وینا یا شعر دی چې د الله جل جلاله ستاینه او صفت پکې راغلی وي. ممکن د ځینو ګرانو زده کوونکو په ذهن کې راغلی وي چې منظومه وینا څه شی ده؟ منظومه وینا هغه وینا ده چې وزن و قافیه ولري، یعنی شعري کلام دی چې شاعرانو لخوا ویل شوی وي. خو د دې پر ضد موږ نثر هم لولو. دغه لیکنه چې تاسو ګورئ دا څه ده؟ دا نثر ده چې ما تاسو ته لیکلی دی، د حمد لغوي معنا مې لیکلی. خو د نظم اوس به تاسو ته د دغه حمد کې ښکاره کړم چې نظم څه ته وایي. خو دا چې د نظم او نثر تعریفونه تاسو ته انشاءالله په راتلونکي درسي ساعتونو کې تاسو ته به ووایم چې نظم څه شته وایي یا منظومه وینا څه شته وایي او نثر څه شته وایي. خو په دې درسي ساعت کې تاسو که همدومره پوه شئ چې حمد لغوي معنا ثنا صفت او ستاینه ده او ادبي اصطلاح هغه منظومه وینا یا شعر دی چې د الله جل جلاله ستاینه او صفت پکې راغلی وي. انشاءالله چې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو دغه لوست زده کړی وي او په خپلو کتابچو کې هم ولیکئ. بیا یې هم وایم د حمد لغوي معنا تاسو له یاده کړئ. که چیرې په امتحان کې تاسو ته یا په ازموینه کې تاسو ته راوړل کېږي چې حمد په لغت او اصطلاح کې تعریف کړئ، تاسو ووایئ چې حمد لغوي معنا ثنا صفت او ستاینه ده او په ادبي اصطلاح کې هغه منظومه وینا یا شعر دی چې د الله جل جلاله ستاینه او صفت پکې راغلی وي. دا هم ستاسو د ازموینې پوښتنه. زه همدغسې په هر لوست کې تاسو ته د ازموینو پوښتنو ته اشاره کوم چې تاسو ته انشاءالله ازموینه مشکله نه وي او محترم ښوونکي هم د همدغې پلان سره سم خپله د ازموینې پوښتنې ترتیب کړي. راځو زموږ د نن ورځې لوست چې اصلي موضوع زموږ د لوست دغه منظوم کلام یا شعر دی چې رحمان بابا ویلی دی. ګورو چې رحمان بابا څه وایي په دې حمد کې. خو زموږ موخه په دې لوست کې دا ده چې تاسو دغه حمد د مخه سم ولولئ او لیکلی وشئ. سم لوستل به زه تاسو ته زده کړم، سم لیکل به انشاءالله تاسو خپله په کور کې تمرین کړئ، په کتابچو کې ولیکئ او د دې املا کار وکړئ. حمد په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم پادشاه دی د جمله و پادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. هغه کار چې هر چا ته مشکل دی، هغه کار واړه ده ته آسان دی. څوک آفتاب شي پر آسمان راخیژولی، د آفتاب راخیژولی پر آسمان دی. بیا هم تاسو ته لولم. حمد په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم پادشاه دی د جمله و پادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. هغه کار چې هر چا ته مشکل دی، هغه کار واړه ده ته آسان دی. څوک آفتاب شي پر آسمان راخیژولی، د آفتاب راخیژولی پر آسمان دی. انشاءالله ګرانو زده کوونکو دا متن تاسو لوستلی وي او وکولی شئ په سمه توګه یې ولولئ. خو دا چې زه تاسو سره نږدې نه یم چې ستاسو د هر یوه ګران زده کوونکي خوږ آواز زه په خپله غوږونو واورم، خیر تاسو دغه لوستونه تعقیب کړئ او په جګ آواز سره په یوه آرامه خونه کې
کینئ او دغه لوست ځان سره په جګ اواز ولولئ، انشاءالله بیا به ستونزه نه وي. راځو د دې درس معنا ته. خو زه د دې درس معنا به تاسو ته په دې درسي ساعت کې ونه وایم، انشاءالله په بل درسي ساعت کې دغه لوست به تاسو ته معنا کوم. ستاسو کورنی کار دی دغه لوست په کتابچو کې ولیکئ او املای کار وکړئ. الله مو مل شه. خدای په امان. ستاسو د بریالیتوب په هیله.